یو ورور پوښتنه کوي په آخره ناسته کې د اللهم ربنا څخه علاوه نورې دعاوې ویل منځ مکروه کوي که نه؟ د امام دپاره چې امامت کوي نو زموږ فقهای کرام رحمهم الله وایي چې د هغه دپاره نه ده مناسبه چې هغه تر اللهم ربنا زیات نورې دعاوې ووایي، ځکه چې هغه د عوامو لپاره د مقتدیانو لپاره د تکلیف سبب ګرځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر کړی دی تاسو کله لمونځ کوئ نو تاسو د ضعیف چې په قوم او مقتدیانو کې څوک ضعیف وي د هغه ضعیف انسان د حالت مطابق لمونځ وکړي، یعنی د هغه ضعیف خیال وساتي. نو په دې وجه فقهای کرام وایي داسې څوک چې امامت کوي هغه ته نه ده پکار چې په لمانځه کې تر اللهم ربنا زیات نورې دعاوې ووایي، او که چیرې څوک امامت نه کوي خپل تنها شخصي لمونځ کوي هغه بیا بالکل دعاوې ویلی سي، متعددې دعاوې ویلی سي، مختلفې دعاوې ویلی سي. په دې کې کم مشکل شرعا نسته، کراهت د لمانځه نه راځي، بلکې لمونځ دا د دعاو د قبلېدو یو ځای دی، په دې کې دعاوې الله پاک قبلوي.